اوک پلسم محرم باندې روجه اونیسی د دې څه فضیلت ته عن صیام یوم عاشورا فقال د دواړو جهادو سردار او فرمایل یکفر السنة الماضیه پدې یو روجه الله د یو کال تیر شوی ګناه معاف کړي دا دومره قیمتي روجه ها وزه امید ساتم چې الله په د یو کال تیر شوی ټول ګناهونه بنده ته معاف کړي دا په کال کې یو ورځ راځي ها دا په کال کې یو ځل راځي یوم عاشورا ورته وایي او 10 محرم باندې ده الله په د یو کال تیر شوی ګناه معاف کړي بیا نبی علیہ السلام اولیدل چې دا روجه خو یهود نیسی دوی لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسعه کوي زه آینده کال ژوندی وما نو زه به ورسره انشاءالله نخم روجه نیسم ښه ځکه لسمه یهودم نیسي نو زه به ورسره نخم نیسم د یهودو د مخالفت د وجې ګوره نبی علیه السلام به دومره سخت د یهودو مخالفت کو مونږ نن جامې استعمالو دا غي سټایل او دا غي اشیاء ارس بس مونږ ته لوی دلیل دی لوی محبت هم دی نبی علیہ السلام وی زب ور سره یو روجه په دی وجه نسم چې د یهودو مخالفت راشي په هغه کال بیا امام الانبیاء وفات شو نو علما وای دا روجه به یو نه نیسی لسم خدا یا به ور سره نخم نیسی او یا به ور سره یو لسم نیسی دا نخم او یا یو لسم دا د یهودو د مخالفت د وجه چې دا یو اغیم نیسی چې دا غي سره مخالفت راشي نو یا ور سره نخم ملګری کو یا ور سره یو لسم ملګری د یهودو د مخالفت د وجه نو نن د محرم 15 ورځ ده نن 5 محرم ده نو د عاشوري ورځ چې د لسم ده د بود ورځ راځي نو یا ور سره منګل نی وغواړي او یا ور سره زیارت نی وغواړي نو د بود په ورځ لسم شولا یوم عاشورا د بود په ورځ د 10 محرم نو یا ور سره منګل نی وغواړي یا ور سره زیارت نی وغواړي نخما یا لسم دا د یهودو د مخالفت د وجنه نو دا ډیره قیمتي روجه ده اسنه چې دارانه پوښ او په دغه ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وسه شهید شو خو یاد بساتای علما وايي دی ورځ ته دا فضیلت په دی وجه نه ده حاصل چې په دی ورځ حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی نه دا فضیلت خو حسین رضی الله تعالی عنہ لا نو چې دی ورځ ته دا فضیلت حاصل په دی ورځ موسی علیہ السلام ته الله نجات ورکړي دي نو نبی علیہ السلام په روجه نیول او حسین رضی الله تعالی عنہ لا ونه